ملي دسترخوان کې د جلال آباد ښار په دې ناچاره کورنیو د خوراکي توکو د ویش پیل. چارواکي وایي 102,000 کورنیو ته به د 100 میلیونه ډالرو په لګښت خوراکي توکي وویشي چې د دې ښار 90 سلنه کورنیو ته به ورسیږي. وایي هرې کورنۍ ته د 4,000 افغانیو خوراکي توکي ورکوي چې موخه یې د کرونا له کبله د زیانمنو شوو لاسنیوی دی. نن یو مهم ځای دا ده چې موږ 102,000 کورنیو لپاره په ښار کې غذا توزیع کړو او هر یو فامیل ته چې دغه پاکیج یا دا غوټه چې برابره شوې ده دا په حدود د 4,000 افغانۍ ده. په دې کې وړه شامل دي، په دې کې غوړي شامل دي، په دې کې وریځې شامل دي. 102,000 کورونو ته یوازې په جلال آباد ښار کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت نن عملاً د برخه برنامج پروګرام شروع شو چې تقریبا ټولو هغو خلکو ته کومک ته اړتیا لري هغوی ته به دا ورسیږي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې رئیس چې ننګرهار ته راغلی د کارموندنې پروګرام پایلې هم جلال آباد ښار کې د 25.8 میلیونو ډالرو په ارزښت 10,000 کسانو ته د 1500 رغنیزه پروژو په پرانیسته وکړ. کټوازی وایي موخه یې خلکو ته د کار موندل دي چې د دې پروژې په پیل سره د ښار 80 سلنه خلکو ته د 4 کلونو لپاره کار پیدا او د ځینو به بیا د پروژو په بشپړېدو سره هم کار دوام کوي. موږ په کې هڅه داسې وکوله چې داسې پروژې دوامداره کارموندنه ترې پیدا شي، بیا پروژه مکمل هم شي ولته یو څوک پکې پکاري. هماغسې پروګرام هسې جوړ شوی ده. په هغه کې موږ یوازې د جلال آباد ښار ته د 1500 پروژو په شاوخوا کې نیولې دي چې په 3-4 کلونو کې به تطبیق شي. ځکه موږ هڅه کوو چې دا پروګرام تیز کړو. 25.8 میلیونه ډالر به په باندې ولګېږي په همدغو 500 په شاوخوا کې پروژې تر 500 کته نه البته پورته به وي. او لسی استازي بیا د دواړو پروژو پیل ته خوښ دي خو په تطبیق کې د شفافیت غوښتنه کوي او مسؤل چارواکي لا د پیل سره سم ډاډ ورکوي چې شفافیت په پام کې نیسي. د خلکو د ګمارنې د دې پروژې او مؤسسې او د دغه برنامې قدردانی کوو خو باید حق حقدار ته وسپارل شي. د چارواکو بچیان نه، د وکیلانو بچیان نه، هغه څوک چې ژوند یې ښه دی هغه نه، همدغه غریب خلک خیر دی که نومونه یې لاندې دي او یو لورکۍ تخصص لري لیسانس ده یا زوی لیسانس دی هغوی ته د مراجعه وشي. هیله مو دا ده. پیدا کړ زموږ دروازې ستاسو پر مخ باندې خلاصې دي. تاسو کولی شئ چې رجوع وکړئ، خپل شکایت وړاندې کړئ او تاسو کولی شئ چې د شفافیت لپاره زموږ د هر مسؤل ګریوان ونیسئ او پوښتنه د موږ څخه وکړئ چې ولې مو دا پروسه شفافه نه وه. د کارموندنې دا پروګرام هم داسې مهال پیلیږي چې د ولایت کې له بیکارۍ د خلکو شکایتونه شته او د ملي دسترخوان په اړه چارواکي وایي چې په راتلونکو 10 ورځو کې به د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې پیل کړي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.